سلام له خورشیده د 1 بجې خبرونو ته ښه راغلاست. ولسمشرۍ ماڼۍ نن د غوره معارف او غوره راتلونکي شعار په لیکلو سره د ښوونځي زنګ وکړنګاوه. ولسمشر غني په دې مراسمو کې چې د کابل ښار په اماني لیسه کې جوړ شوي وویل تر اوسه د معارف کیفیت ته اساسي پام نه دی شوی او اوس اړتیا ده څو پر کیفیت ډیر تمرکز وشي. د نوموړي په وینا د پوهنې وزارت پر نصاب کار روان دی او د کتابونو د کیفیت ښه والی، د تدریسي کتابونو د شمیر کموالی او د 21مې پیړۍ له غوښتنو سره سمې زده کړې لویې موخې دي. په ورته وخت کې ولسمشر غني وایي سږکال به د ټولو ښوونځیو زده کوونکو ته په بشپړه توګه درسي کتابونه ورسول شي. سره له دې چې ځانګړي ځینې زده کوونکي په خپلو ښوونځیو کې د درسي کتابونو د کمښت له امله شکایت کوي، خو ولسمشر نن سهار په اماني لیسه کې په خپلو خبرو کې په ډاګه کړه چې تر اوسه څه باندې 10 میلیونه درسي کتابونه چاپ شوي او د 30 میلیونه نورو کتابونو تدارکاتي چارې روانې دي او ډېر ژر به چاپ چارې هم پیل شي. د نوموړي په وینا دا کتابونه د تیر پر خلاف د افغانستان په دننه په داخلي چاپونو کې چاپیږي. له دې سره سم ولسمشر وایي په ښوونځیو کې له زده کوونکو او ښوونکو سره زور زیاتی د منلو وړ نه دی. نوموړي چې نن سهار په کابل کې په یو ښوونځي کې خبرې کولې زیاته کړه د زده کوونکو کورنۍ باید په ښوونځیو کې د خپلو ماشومانو د خوندیتوب ډاډ ولري. ښاغلي غني همداراز خبرداری ورکړ چې د زده کوونکو ځورول او یا هم د ناحقه نمرو د اخیستو لپاره د ښوونکي ګواښل باید زموږ په ښوونځیو کې ختم شي. د ننګرهار په مرکز کې د یوې چاودنې له امله 6 کسان ټپیان شول. د ننګرهار د والي ویاند وایي دغه پیښه نن سهار نږدې 9 بجې د جلال آباد ښار د لومړۍ ناحیې اړوند سیمه کې د یوې ډاکټرې کتنځای ته نږدې د ځای پر ځای شویو چاودونکو توکو د چاودنې له امله رامنځته شوې ده. د نوموړي په وینا په دې پیښه کې 3 ماشومان او 3 مېرمنې ټپیانې شوي دي. له دې سره سم د هرات په زاول ولسوالۍ کې د افغان ځواکونو او طالبانو په نښته کې 2 ماشومان چې سره ورونه هم دي ووژل شول. دغه نښته تېره ورځ د ولسوالۍ په عزیزآباد سیمه کې ترسره شوې، خو لا تر اوسه روښانه نه ده چې د دغې پیښې عامل د جګړې کوم لوری دی. د هرات د والي ویاند زیاتوي په دې پیښه کې د یادو ماشومانو پلار سخت ټپي شوی دی. او 5 کسان د ننګرهار په تورخم بندر کې د بې کیفیته درمل د واردولو په تور ونیول شول. د ننګرهار د والي ویاند زیاتوي له یادو کسانو یوه اندازه بې کیفیته درمل هم ترلاسه شوي دي. له دې سره سم د کورنیو چارو وزارت د رسنیو دفتر مسؤل نصرت رحیمي وایي پولیسو ته امر شوی چې د ټولو هغو بې کیفیته درملو مخه ونیسي چې له نورو هیوادونو افغانستان ته واردیږي او له عاملینو سره به یې قانوني چلند وشي. دا تر دې مهاله وروستي خبرونه، تر بیا مو الله امان.